Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Know your value. دا یو سمپل یا یو ساده جمله ده او په دې کې د دې معنا څه ده؟ نو معنا پیژندل. your value ستاسو خپل ارزښت، یعنې د یو کس ارزښت پیژندل. هر یو کس خپل ارزښت وپېژني. یو ځای کې یو هلک و، دا لاړه خپل پلار ته او ده ته یې وویل چې ما ته خپل ارزښت یا ویلیو ما ته وښایه. نو پلار مشر و، ده غوښتل چې دلته یو سبق ورکړي. نو هغه سره خوا کې یو 3 دانې تیږې پرتې وې. هغه دا تیږې واخیستله، ده ته یې ورکړله، وایي لاړ شه ښار ته، بازار ته لاړ شه، داسې یو عام ځای ته لاړه او دا خرڅه کړه. نو ورته یې ویله چې د دې قیمت به څه شی وي، که چېرته چا اخیستله نو قیمت به زه ورته څه ووایم. هغه ورته ویلی وي چې کله ورته چا پوښتنه وکړه چې دا په څو روپۍ ده، نو ته ورته صرف داسې راز ورکړه چې صحیح ده. نو دا لاړه بازار ته. په بازار کې دا تیږه ناست و، هلته خلک به تېرېدل را تېرېدل، خو چا پوښتنه نه کوله. یو کس راغی، ده یې پوښتنه وکړه چې دا تیږه ویې کتله او ده ته یې ویل چې په څو روپۍ ده. نو ده ورته دا لاس صحیح ده. ده چې دا لاس داسې کړ ورته، هغه $2 د جیب نه راوباسل، ورته یې ورکړل، وایي دا وکړه. او دا هم خوشحاله شو چې زه په $2 مې تیږه وه، خرڅه مې په $2 باندې لاړه بېرته پلار ته. بیا ورته بله تیږه ورکړه، وایي دا واخله او اوس دا خرڅه کړه. وایي د دې قیمت به څومره وي؟ وایي ته لاړ شه دا په میوزیم کې، میوزیم مخې ته کښېنه، عجایبګر، او هلته دا تیږه خرڅه کړه. او د دې قیمت به یې څومره وي؟ دا هلته هم دا کوه، ګوته داسې کوه چې چا درته ویلی چې دا به څه وایي. نو دا لاړه، هلته یې دا تیږه ویوړه چې تر څو دا خرڅه کړي. خلک به تېرېدل را تېرېدل، چا پوښتنه نه کوله. په اخره کې یو ښځه راغله، هغې دا تیږه واخیستله، هسې ویې کتله. نو بیا ورته ویلې چې قیمت یې څومره دی، ورته راځي. نو هغه ښځې $200 د خپل پرس نه راوباسل، ورته یې ورکړل او تیږه یې ترېنه واخیسته. $200 همغه تیږه چې دا هغه مخکې په $2 باندې خرڅه کړې وه، دې ورته دلته $200 ورکړل. بیا ورته بیا راغی پلار ته، خوشحاله مو چې دا $200 باندې مې تیږه خرڅه کړه. بیا راغی پلار ته چې پلار یې ورته بله تیږه ورکړه، وایي دا واخله. دا اوس چېرته به لاړ شي؟ د تیږو چې کوم بازار دی، کوم ځای کې تیږې خرڅېږي، دا قیمتي شی نه خرڅېږي، سره زر پکې خرڅېږي، جواهر او دا کاڼي پکې خرڅېږي. نو هلته به دا تیږه ویسي او دا به هلته خرڅه کړي. چا ته وایي چې ریټ ویلی، بیا به ورته څه شی کې لاس ورته داسې جواب. نو دا چې هلته لاړه، ده دا تیږه ویوړه. نو هلته خلک به تېرېدل را تېرېدل، یو کس ولاړ دی، ورته ده ترېنه پوښتنه کړې چې تیږې یې کتلې را کتلې او بیا ورته ویلې چې ریټ یې څومره دی. ورته داسې ورته داسې کړی، هغه ورته یکدم $2,00,000 ډالر ورته $2,00,000 راوباسلي او ده ته یې ورکړي وي، دا واخله، دا د تیږې قیمت شو. دا هم ډېر خوشحاله شوی، بېرته راغلی پلار ته. نو پلار ته یې پوښتنه کړې چې دا څه حساب دی؟ یو ځای کې ما په $2 باندې یو شی خرڅ کړ، بل ځای کې په $200، بل ځای کې $2,00,000 ته یکدم خبر ورسېده. څه وجه ده؟ هغه ورته ویلې، وایي دا د ارزښت خبر ده. ارزښت چې ارزښت د یو شي په هر ځای کې نه وي، بلکې بعضې ځای کې د دې یو شي ارزښت وي. هغه عامه تیږه وه، په یو خاص بازار کې چا نه پېژندله، نو هغې $2 ورته ورکړي. په عجایبګر یا میوزیم کې چې کله دا ویوړه، د هغې ورته $200 ورکړه. خو کله چې هغه صحیح کس خوا لاس ته ورسېدله، هغه ورته بیا $100 ورکړي، $2,00,000 ورته. نو موږ هم باید خپل ارزښت وپېژنو. د دې نه مطلب دا دی چې تاسو باید خپل ارزښت وپېژنئ. ستاسو ارزښت په دې کې نه دی چې داسې بېکاره کسانو سره کښېنئ، هغې سره ستا ارزښت نه معلومېږي، بلکې تاسو باید صحیح داسې تعلیم یافته کسانو سره کښېنئ، سم ځای کې کښېنئ، تر څو تاسو ته خپل ارزښت معلوم شي. نو په دې سره هغه هلک خپل هغه جواب ترلاسه کړ. نو امید دی چې تاسو به هم په دې باندې پوه شوي اوسئ چې ارزښت څه معنی ده.